د ټرمپ د شرایط د سختېدو سره سم اوس د مکسیکو خلک په دې فکر کوي چې آیا دوی کولی شي د بحر له لارې امریکا ته واوړي او که نه، خو نشي کولی. دا ځکه چې دغه بحر ډېر خطرناکه او وژونکی بحر دی او د ده بحر څپې هم ډېرې خطرناکه دي. ډېری خلک وایي که چیرې تیر هم شي هغې خواته نو امریکایي عساکر ویني او دوی دفعتا نیسي. بناً که چیرته ستاسو په ذهن کې راغلی وي چې سړی لاړ شي مکسیکو ته او د بحر له لارې لاړ شي امریکا ته، نو دا کار مه کوئ. څنګه چې پایله ډېره خطرناکه ده. پای به په دې وکړم چې ځینې ظالم ساینسدانان د دې له خاطره چې پوه شي چې د میږیانو د ننه نړۍ څنګه ښکاري او څنګه کورونه جوړوي. د المونیم او اوسپنې نه جوړه شوې دا یو مایع د دوی کورونو ته ورچوي او بیا ترې نه ځي. چون دا مایع ډېره ګرمه ده، ټول میږیان ورسره سره کباب کېږي او د منځه ځي، تر څو دوی ساینسدانان پوه شي چې د ننه میږیان څنګه ژوند کوي. او د هغې نه وروسته خاورې راوایستل شولې او یو داسې ساختمان په خاورو کې د ننه جوړ شوی و. دا ښایي چې میږیان په ځمکه کې د ننه څه رقم کورونه جوړوي او د دوی کورونه په کوم شکل ښکاري. وروسته د هغې نه دوی ډېر ورته خوشحالېږي چې دوی ډېر ستر کار کړی ده. ستاسو په نظر آیا دا تجربه په دې ارزي چې دومره میږیان قتل عام کړي او که نه؟